لس شیزونه ستاسو موبایل کې داسې دي چې تاسو ته پته هم نه لګېږي او ستاسو بیټرۍ ډېره زر خوري، زر یې ختموي او خرابېږي. راځئ نن درته وښیم په موبایل کې له ټولو نه اولنترین شی چې دی هغه دی وای فای. وای فای چې دی دوستانو، وای فای زښته ډېر ستاسو بیټرۍ خوري، ځکه چې د هر شي سره کنیکټ کېږي، د سټلایټ سره کنیکټ ده. نو کله چې ته حرکت کوې یا چېرته روان یې، نو دا د هر چا وای فای کولاوي، نو د هغو سره کنیکټ کېږي، هغه راکش کاږي، د دې بیټرۍ ډېره زر وي، همیشه یې بند نه ساتئ. دویم دی دوستانو ډاټا چې دی ډاټا هم ډېره زر بیټرۍ وي او تاسو چې دی تاسو کولی شئ دا همیشه که ضرورت نه وي بنده ساتئ. دریم دی فول سکرین. د موبایل چې مثلا دا سکرین چې دی دا کله زیات و کم شي، دا هم چې دی ډېره زښته ډېره بیټرۍ وي، 90% بیټرۍ وي، نو دا تاسو کولی شئ لږ زره هغه کم کړئ، رڼا یې کمه کړئ. یو خو ستاسو د سترګو دپاره فایده وي او یو چې دی ستاسو چارج به ډېر کم استعمالوي د بیټرۍ. سلرم چې دی دوستانو، سلرم دی چاته وای فای ورکول، هاوسپوټ چې ورته وایي، دا چې دی دا هم ډېر انټرنټ استعمالوي. که تاسو ضرورت یو چاته وای فای ورکړئ مشکل نشته دی، خو همیشه ټوله ورځ خلاص مه پرېږدئ یا په ګنټو خلاص مه پرېږدئ، ځکه دا زښت ډېر چارج وي. دا که تاسو چاته وای فای ورکوي او که چې غواړئ چا سره مثلا مثال په طور وای فای کنیکټ کړئ، مثال په طور دا هم په هاوسپوټ باندې راځي. مثلا چاته وای فای د مثال د ټي وي تلویزیون یو شي سره کنیکټ کوئ، دا هم ډېر ستاسو بیټرۍ وي، نو دا بیټرۍ هم خرابوي. ډېر وختي چالان مه پرېږدئ. ښه راځو پنځم چې دا تاسو موږ تاسو دې ته بیخي خیال هم نه دی، دا دی بلوټوټ. بلوټوټ چې دی دوستانو زښت ډېر چارج وي او دا چې خصوصا چې سره کنیکټ وي موبایل یا ګوشکۍ یا بل کمپیوټر لاسپیکر هر شي سره چې دا کنیکټ وي، دا زښت ډېر چارج وي، دا زر بندوئ. شپږم چې د دوستانو، شپږم دی لوکیشن. کله چې تاسو جی پی ایس انئ او تاسو حرکت کوئ، نو جی پی ایس هم تاسو سره حرکت کوي، هر جی نقشه تاسو ته وړئ، نو دا چې دا هم ستاسو چارج زښت ډېر وي، نو دا بند ساتئ. ښه یو شی دی اووم چې دې ته زموږ او تاسو بیخي خیال نه دی، هغه دی په موبایل کې نوټیفیکیشن. کله چې نوټیفیکیشن تاسو ته راځي دوستانو، نو دا نوټیفیکیشن چې دی دا ټنګ د اواز باسي یا د موبایل سکرین رڼا کوي، دا چې دی دا هم زښت ډېر چارج وي، دا کولی شي تاسو بند یې کړئ. دا که د هر شي نوټیفیکیشن وي، که د فیسبوک وي، که د یوټیوب وي، که د هر شي ستا مثبت موبایل ته اواز باسي او یا سکرین کولاوي، نوټیفیکیشن تاسو ته دپاره په موبایل کې نوټیفیکیشن راځي. ښه اتم چې دا ته زموږ او تاسو بیخي خیال نه دی، هغه څه شی دی؟ هغه دا څپې کولاوي په موبایل کې. دا کله چې تاسو څپې داسې په موبایل کې کولاوي وي، دا زښت ډېر چارج وي. دا تاسو ته په یو هغه ښودلی شم، تاسو د موبایل په سیټینګ کې بیټرۍ ته لاړ شئ، هلته تاسو ته ښیي چې ستاسو چارج څه شی ډېر استعمالوي، کوم اپ یې ډېر استعمالوي، نو هم تاسو کولی شئ په هغه کې وګورئ، تاسو ته یې ښیي. ښه راځو دوستانو نهم دی ستاسو بیټرۍ چې غواړي خرابه شي. مثلا ډېر خلکو بیټرۍ ډېر زر خرابېږي، مخکې اول کې 8 ګنټې کار کوي نورمال، او بیا چې وروسته چې 6 ګنټې 4 ګنټې 5 ګنټې کار هم نه کوي. علت یې څه شی دی؟ علت یې دا شی دی چې تاسو کله هم چا سره غږېږئ یا خبرې کوئ یا په موبایل باندې یو کار کوئ، نو چارج یې مه ورکوئ. دا ډېره بده دی او دا ستاسو موبایل باندې ډېر فشار راوړي او موبایل هم خرابېږي. او لسم چې دا له ټولو نه د باترۍ ضد دی او د باترۍ ختمي، او د خپله د اپل او د سامسونګ او د ټولو موبایل والا وایي چې دا کار د شپې مه کوئ. تاسو کله چې ویده کېږئ موبایل چارج کې مه ورکوئ. موبایل هغه وخت چارج کې ورکوئ چې تاسو ویښ وئ، 1 ګنټه 1 نیمه ګنټه چارج کې ورکړئ چې فول سو، نو یې ترې وباسئ. دا که ته مثلا چارج کې ورکوې او ټوله شپه ویده دا 7 ګنټې 8 ګنټې هره شپه داسې کوې، نو ته فکر وکړه دا خو بیټرۍ ده، دا خو الکترونیک شی دی، نو خامخا خرابېږي. نو دا دوستانو د بیټرۍ باره کې که غواړئ چې بیټرۍ مو همیشه سالمه وي او چارج هم زر ختم نشي، دا کارونه وکړئ، انشاءالله په آینده کې به مو بیټرۍ هم ښه وي او چارج به هم زر نه خرابېږي. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم.